سره چلیږي د جنکو سره دا ویډیوګانې دې ولې وکړې مړه یو خو تاسو والله بغیر اجازه د سیریس پوښتنه کې بغیر اجازه پوښتنه کوم تا له خلکو پوښتنو له سپورټر کو پوښتنو دونه سپورټر 10 لکه پالور 10 لکه پالور جوړ کړه دا شروع کړه دا ما نه دی کړی عثمان بھائی دا اے آی کړی دی لند جواب راکا د ویډیوګانې چا په وینا باندې کړلی اولې د کل ډیزاین دی ولې دونه په میډیا کې شرم موجوده ویډیوګانې جنکو سره هر ورځ اپلوډ کې دا چا په اے آی باندې ایډیټ کړی دی د مجيب زلمی هغه کې دی چې نو زما دا نشي اکاونټ نه اپلوډ څنګه شو اپلوډ کړم اے آی دی هغه هم تا راوست د شپې ګیردي کوکین او په زورونه دي ګرانو کوتونکو وخت تاسو کتل شي کمانډو بیا لګیا دی اپلوډینګ کوي پنځه هغه ویډیوګانې دا اوس اپلوډ کوي دونه ډیر اپلوډ کوي په ورځ کې یو دوه ویډیوګانې دی راځي پښتنه دي کوم داري موجود دی په موقع باندې کمانډو ګیر کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه کمانډو ډیر زیات تاسو وګورئ د واتس اپ کې خو دې بلاک کړی مال ته خو ته جواب نه راکې دا کوم ویډیوګانې چې نن سبا کې د ټیک ټاک کې په ټرینډینګ پیج باندې سره چلیږي د جنکو سره دا ویډیوګانې دی ولې وکړې مړه یو خو تاسو والله بغیر اجازه د سیریس پوښتنه کې بغیر اجازه پوښتنه کوم تا له خلکو پوښتنو له سپورټر کو پوښتنو دونه سپورټر 10 لکه پالور 10 لکه پالور جوړ کړه دا شروع کړه نو زره د موبایل ماتو کیمرا به بالکل نه مند کیمرا مکمل نه مند سونه سی یو کلیپ دی ویډیو نه پتی ریډ کې یو کلیپ په ټول ویډیو به مکمل لاوره دا شمکو عثمان بھائی دا کدا په دې سړی بد کاری دا خان بابا د ډرامې زما په بل ځای کې بدی شي ته په سړی په اچانک را نه وځيو به خلک کوئی د ډرامې نمبر راته د سوم نمبر ډرامه ده خو موبایل دی نیول او مایک دی نیول چې بیا د سپین ویم به خپکیږي تا بیګه ما بس ولې ویډیو کوله مار په ویډیو زکه وکړه تعالی خلکو دونه سپورټ ورکړ مار سم همیشه ویډیوګانې کړې دي د خلکو زمانه پښتنې کولې چې د ریل کمانډو په ستاره شته څه شروع کړل چې ګورم د جنکو په منځ کې ناشته په سکرین ته چلوم د خلک به هم ګوري او د دې سره یو ویډیو راځي په ورځ کې اپلوډ کوي سن خو خلکو دا امید نه زم دا امید سره نه دا ما نه دی کړی عثمان بھائی دا اے آی کړی دی دا کې دې شي چې اے آی به د ویډیو جوړ کړي دا چا په اے آی باندې ایډیټ کړی دی او اپلوډ کړی دی بس دې خبر لند جواب راکا د ویډیوګانې چا په وینا باندې کړلی اولې د کل ډیزاین دی ولې دونه په میډیا کې شرم موجوده ویډیوګانې جنکو سره هر ورځ اپلوډ کې دا چا په اے آی باندې ایډیټ کړی دی په اے آی باندې دا ایډیټینګ کې دې شي تاسو ما سره مو ګورئ د ما سره کمنټ شریک کړئ دا سره رقم ته ویډیوګانې تاسو زین منی چې دا خبر ته خلکو ته کې دروغ وایي چې دا په اے آی باندې ایډیټ شو دي دا 2024 دی عثمان بھائی ته د سکیل او د ویلاګ سره کار ساتي او ټیکنیکل کاسې په خپل په دې خبرو خو پويږي چې د مجيب زلمی هغه کې دی چې نو زما دا نشي کېدی زه خو سره نه ما صرف مایک نیولې دوه نشي ایډیټ کولای زما سره په ولګي کې دی چې د کورسې کې ته نه ستات انټرویو کړو زما سره په لګولې کې دې نشي ممکن نشته تاسو ما سره د خبره په بل تر پاړوي ځه کدا ویډیوګانی په اے آی باندې جوړې شوې د ریل کمانډو ستاسو د اکاونټ نه اپلوډ څنګه شوې اپلوډ کړم اے آی دی دا خبره په مزاح کې تاسو بدلوي یو حقیقت خبره اول راشه یو غلط کار وکا او بیا ورواړه چې دا ای وکړه دا غزګینه ګټ نه رواني کیمرا او مایک د ماته نیولې را پسې رااله ته تاسو وکړه چې دا کار ولې کړی دی خو ته په زمانه د کیمرې نه به بیک بنو کزو به تاسو هم ته خپل مجبور شي وای بچی را حقیقت ته کمانډو خکار دی کړ ما خبرو زی پیر صبر نیولې وغلکانو ته تاسو وکړه چې دا کار ولې کړی دی یاره وای کمانډو برکه زمانه خلک ته پوسونه کوي د خک نه دی کړی زما ضروري ده او ما ته خلک وای چې ته خود د سرګرځي ته عالمي مولای پټکې دی په سر دی ګیره دی د لګستا ضرور د کارونه لیکي نو ما وتل مالته خبرې دینه مخکې ما د جمعات ویډیو کړو هغه سلور زره کسانو کتلی و چې جنکو سره مې وکړل نو یو غنټه کې 6 لک کسانو وکتل نو دا به ما د خلکو ول ته پښتون نه ته افغان نه ته مسلمان نه زبر نه یم یا به د خلک پته نه به خلکو مې شک پیدا شو چې د جمعات ویډیو نه ګوري نه شیر کې نه لایک کې نه اکاونټ فالو کې خو چې کله جنکو ویډیو غان را لې خطر ډیوټ هم کې ته ریاکشن هم کې ټول د قشه د ټول ډرامه ده چې کم ځای کې په حاشي کم ځای کې کنزلي کم ځای کې دروغي کم ځای کې ډرامه بازي کم ځای کې فساد یا قد خلک خوخي چرته د خاکار وس دا کس راغلو زما خواله کینسر بیمار دی کاکا 15000 روپے باندې یو انجکشن کیږي شته به کې څوک چې راکې چې زه ته ولېګم چې غرض انجکشن نه واله د کوم خلکو سي ویډیوز غانې کړلې دا بل چې راغلي بټرنګ دي ته راو بدلېږي کنه نو دا کوم خلکو چې کتلې دی ډیوټونه سره کړي دي دا خلک دوس دغه आवाज موچت کی کنه دا کاکا आवाज دی موچت کی کنه چې څنګه چې د جنکو د आवाज ما سوچت کړي پیر صاحب هم را تختول او چې تا په هم بس ویډیوګانې ولې وکړي هغه یو عاجز انسان دی په ژوند کې چې ته په لومبي ځل خبره وکړه نور همیشه ګړي وړي ویلې یو خبره صرف صحیح وکړه چې دا ستې چې واره د نور کسان دي جنکې راوستي دوه سره ویډیوګانې کوي دا خبره غلط کې و چې کمانډو سره هم ډیزل شامل شو هغه هم تا راوست د شپې ګیردي کوکین او په زورونه دي مافیا نه وختي او میډیا ته مخامخ کو چې بس مافیا وغواړه یو خو ماته دا مو وایي چې عاجز انسان دی یو چې په دیر کې تاجز شي او غاجز شي په دې غونډه دنیا کې دوه ویډیوګانې ما پسې شوې دی وتا کړی واغه کړی نو تاسو سوچ وکړه تاسو دواړه جزان یې کنه
بل د راتښتولو خبره دې وکړه، ما نه راتښتولی دی، زه نه دغه کار کوم، زما شاګردانو هغوی چېرته کور ته پسې تللي اواز یې ورته کړی، نو بیا ورته وویل چې دا ځای نه دی، نه بیټک شته، نه د ناستې ځای شته. حجرې ته راوستی، ولته یې تپوس کړی چې دا کار دې ښه نه دی کړی. نو بیا هغوی ته بهانه کړې وه چې کمانډو زما ورور دی، زما اوس وروري ده، زه پوهېږم کمانډو پوهېږم. نو ما دغه شاګردانو ټلیفون وکړو، وایي ته لږ راشه، ملګري مې دي، زموږ ټیم دی، وایي ته راشه یاره، وایي پیر صاحب دلته ناست دی، وایي چې ده ما له اجازت راکړې. نو چې ما یې دې سترګو ته وکتې، نو په سترګو کې اوښکې وې، او ما ته ویل چې زما د وړو وړو بچو خاطر وکړه، دغه اکاونټ چې زما کم دی دغه مونوټایز دی، په دې ما ته پیسې راځي، او ستا ویډیو چې کومه ده د 6 لکه کسانو کتلې، په دغه ما ته $100-200 راشي، او ستا د وجې نه به زما د کور هغه چوله بله شي. نو ما ورته ویل زه ښه دې کړي، په تندر یې مه وله، خو ما دغه زما ملګري چې کوم دی ابوبکر او جواره، د دغې نه خو څه معذرت وغواړه که نه، دغه خو ستا نه خفه شوي دي، زه خو خیر زما خو ورور یې که ته زما ته کنځل هم وکړې، تیزې خبرې هم وکړې. نو چې بیا ورته ما کتل، زما پې زړه درد کوو. نو ما ته د پیسو دپاره دا کار کوې، یا د پیسو دپاره لایف راځي، یا ستا د کور چوله بنده، زه به یې تعالی در کوم، خو دا ویډیوګانې مه کوه، د نن نه پس توبه وباسه. نو بیا یې توبه ویستله، ما پې زور زبردستي نه ده کړې. نورې خبرې په خپل ځای خو کمانډو دا ویډیوګانې به نن ډیلیټ کړي. نو دا ویډیوګانې به زه ډیلیټ کړم، خو که ما د جومات دپاره کومه ویډیو کړې دغو نه زور له دې پښتنو ورکو، دغې مسلمانانو ورکو، نو انشاءالله زه به دغه ویډیوګانې اوس ډیلیټ کړم. د جومات په ویډیو څونه ویوز راغلي؟ په هغې باندې 11,000. 11,000. او دغه جنکو چې دې کمې کړي؟ دغې باندې په ګنټه کې 100 لکه ویوز راغلي وو، 41,000 کسانو، 140,000 کسانو شیر کړی وو. دې خبرې خو دا مطلب هم نه شو که نه چې په صحیح کنټینټ باندې ته نه ویل کېږي، ته بیا راځې د جنکو سره ویډیوګانې کوي. نو چې څنګه معاشره د څنګه د حالات د دې سره به سم ځي، د وخت سره به سم ځي، د وخت نه به وروسته هم نه پاتې کېږي، د وخت نه به مخکې هم نه ځي. دغه خلک چې کوم دي دغه شی ډېر زیات خوښوي، ځکه پرون جنکۍ رالې د هغې 100 لکه په حال ورځ دي، او 13 لکې دي، او زه په 2019 کې ټیک ټاک ته راغلی یم، زما 30 لکه دي. نو خامخا زما ته پته ولګي دغه پلیټ فارم چې کوم دی دغه د عزت ځکه ښه خبره نشته. پاریو کې څه شی راځي ته ته پته شته؟ کنزل. پاریو کې څه شی راځي چې چا پرتګیز دی؟ پاریو کې څه شی راځي چې چا د بل بې عزتي کړي؟ پاریو کې څه کم لایف پاریو کې راځي چې کم کې خلک د یو بل خور مور یادوي، په یو بل پسې ټوپک تمانچې راغستې. ستا ویډیوګانې یعنې AI جنریټ کړي او اپلوډ یې کړي، او په ایډیټ کړي ما هغه دي او اپلوډ کړي AI دي. د مجیب زلمي چې کم خلک وایي چې یاره AI تر انصاف میلاو شي، فیسبوک کې دا کم خبر روانه ده، نو مجیب زلمي دا کوم ویډیو دا هم AI جوړه کړي، دا هم AI جوړه کړې ده، AI ته د انصاف میلاو شي. ویډیو کمنټ یې خلاصې کمال ته په خلکو لګي چې ګل خان دې خبرې څه مطلب دی؟ ګل خان خو زه کیم چې زه په پاکستان کې یم، که زه په افغانستان کې به راته چا دا نه ویلی، یا زه په یوروپ کې وی، خو بس پته نه لګي چې د پاکستان او د افغانستان د الله پاک اتفاق او اتحاد نصیب کړي. کله هم چې افغانۍ دلته پاکستان کې ژوند کوي او سپینې نشي ویلی، د خپل ملک سپورټ نشي کولی، غږ نشي کولی، بیا د باندې دغه خلک دغه یو تهمت لګوي ته ګل خان یې، ته ځکه سپا سپا نه وې. دا ته وایې که نه د لا زموږ کلاو خلکو په افغانستان د بیرغونه ډېر زیات راغستي او داسې ډېرې خبرې کوي، او کله چې ویډیوګانې جوړوي پکې د افغانستان دغه سندرې ورسره لګوي، او د افغانستان په فیور کې مطلب د افغانستان ډېر زیات صفتونه کوي ویډیوګانې کې. دا په حقیقت کې دغه میډیا ملګري تاسو سره میلاویږي، ستاسو ملګري دا په حقیقت کې په افغانستان دونه مین خلک دی که دا صرف د مسافرو د خلکو نه دا ګفټینګ نه دی، دغه کاینز او پیسو ته چلوي. دغه کم خلک چې ته یادوي چې دغه وایي چې افغانستان زنده باد او افغانستان کته او افغانستان پورته، دا د دې نه مخکې ما لیدلي، ما په یوټیوب هم لیدلي، ما په فیسبوک هم لیدلي، ښه ده چې ټیک ټاک راغلی، د افغانستان سره مینه پیدا شوه. دا صرف د کوین سره مینه ده، د افغانستان سره مینه نه ده. دا بیرغ هم صرف دې دپاره لګولی چې یو څو پیسې وګټي. خو بیا هم زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زموږ د افغانستان خلکو د کوینز دپاره یا د ګفټینګ دپاره او یا صرف اوس د سپورټ دپاره په خلکو باندې افغانستان ومنو ښه کوي. زه خپل افغانی یم، ما چاته بیرغ شاته نه دی لګولی، زه یم چې څوک به راته بیا دا تنقید به راباندې کوي، دا الزام به راباندې لګوي چې تا د پیسو دپاره لګولی دی. نو زه خو نه خوښوم دغه خبرې، ځکه الحمدلله زه افغان یم، ما ټوله دنیا پیژني. زه ولې بیرغ شاته ولګوم چې کله د بیرغ وخت راله، د بیرغ ورځ راله، بیا زه نه پټوم، بیا چې کومه ورځ د بیرغ د لمانځلو یې زه لمانځم. زه ستا ویډیوګانې څه په ټیک ټاک کې ګورم، زه ته یو ډرامه کې کومې ویډیوګانې ته ګورې؟ زه ستا ویډیو ګورم، تا اکثر په ویډیو باندې سندره پرېښو چې زه به ځم افغانستان ته، او د افغانستان باره کې ډېرې ویډیوګانې کې که نه افغانستان باندې دونه مینې دونه مینه لرې، پکار ده چې بیا تر هغې دپاره خدمتونه وکړې، هلته ته لاړ شي که نه. دا خو د رزق خبرې دي. په افغانستان زمونږ په لکونو یا زه به وایم په لکونو افغانان چې کوم دي دا په یوروپ کې مسافري کوي، صرف دې دپاره چې خپل ملک جوړ کړي، خپل ملک کې چې کوم ماشومان دي او کومې فیملیانې دي هغې ته پیسې راولېږي، او خپل پښتانه چې کوم دي افغانان هغه آباد وساتي. لکه زه به اوس تاته ویم چې جرمني، بلجیم، فرانسه او کینیډا او USA او څومره ملکونه چې ته ګورې افغانانو ډک دي، ځینې خلک د فیملی سره تللي دي د خپل سیف کېدو دپاره، ځکه زموږ افغانستان چې کوم دی هغه شانتې جوړ نه دی لکه څنګه چې دا نور ملکونه دي. الله دې زموږ په افغانستان او پاکستان په دواړو باندې سپیشل رحم وکړي، ځکه ژوند کول هلته ګران دي، کار کول، روزګار کول. د دې نه مخکې که ته وایې چې ته افغانستان ته ځې، کله کډه وړې او کله سانګ لګولی، کله میوزیک، کله ټپې او کله غزلې او کله ترانې او کله ګانې درته لګولي. بالکل دې نه مخکې زما د تره کډه لاړله او هغې هلته غریبانو دلته خپل روزګار و ختم یې کړو چې موږ په افغانستان کې اوس خو افغانستان آباد شو، ښایسته حکومت رالی، ښه ښایسته ترتیب دی، ښه به سیف وي، اجې لاړه بیا هلته روزګار نه و.
اوس واپس راغلی کم دکانونه چې د هغې خپلو هغې دکانونو کې اوس هغه نوکران دي کار کوي. نو دغې د وجې نه بل زه مارشل آرټس کوم MMA کوم. MMA په افغانستان کې نه بنده ده. د افغانستان نه ډېر استادان دلته راغلي اوس په پاکستان کې خلکو له ټریننګونه ورکوي او اکیډمۍ چلی او کیمپونه لګوي چې هلته MMA بنده شوه. نو زما دواړه کار هلته نه چلېږي. یو خو دا دی چې زه پیدا شوی دلته یم، ما وخت خو دلته وشو، عمر مې دلته وشو، پلار نیکه مې د افغانستان نه راغلی. الحمدلله په دې زه فخر کوم، زه ویاړ یم چې زه افغان یم. زه په هر میدان په هر ډګر زه چې سوشل میډیا ته په اولنۍ ورځ راغلی یم، ما نه انټرویو کې تپوس وشو. دا زما اولنۍ انټرویو په 2012 یا په 14 کې نن تقریبا 12 کاله مخکې زما نه تپوس وشو. زما په خیال چې کم چینل به وایس اف امریکا یا BBC یا DW، خو زما ډېر هر چینل باندې زما انټرویو پرته د ما نه تپوس وکړو چې یاره ته ولې مخکې ته نشې تللی، ته خو تا کې خو ډېر زیات ټیلنټ دی. ما زه افغانی یم. نو زه دغه خبره نه پټوم چې زه افغان یم. الحمدلله زه افغان یم، د افغان په ټکي باندې او د افغان په نوم باندې ما دلته ژوند تېر کړی. د افغان په نوم باندې خلکو ما له فین فالوورز راکړي. زه افغانی یم، افغان وم او افغان به یم او افغان به مرم انشاءالله. خو دا ده چې زموږ رزق یې دلته لیکلی. ملک عثمانه زه به تا ته خیر د انټرویو به دې اوږده کېږي، زه تا ته شارټ ویم، ته د بارون یې، ته ملګری کې څه کوې چې دلته ناست یې؟ ته بارون کې ولې دا کار نه کوې، دا روزګار نه کوې، یا دا میډیا یا دا افیس؟ خو دلته ستا رزق لیکلی او دلته دا کار کېږي، دا جوړ دی سیله دی. نو زمونږ ترتیب دلته شوی، زمونږ پیدایش دلته شوی، زمونږ کار دلته چلیږي، خوند دلته کوي. دلته مې یو نوم جوړ کړی دی. افغانستان کې زمانه ښه استادان، تکړه تکړه استادان، ډېر قابل قدر چې د وړ په سطحه لوبېدلي دي، خو غریبانو ته هغه شان فیسیلیټي نه میلاویږي. نو هغې د وجې نه دا خلک ماله ډېر زیات ریسپیکټ راکوي، ډېره زیاته مینه راکوي. که زه هسپتال ته ورشم، که زه تاڼۍ ته ورشم، که زه سرکاري که بینک ته ودرېږم، وایي دا رامخکې کوي دغه افغانی دی، هغه استاذ دی. په پاکستان کې ستاسو خلک خیال ساتل ته خوشحاله؟ ډېر زیات خیال مې ساتي، ډېر زیات خوشحاله یم. او الله دې افغانستان آباد کړي، الله دې پکې امن راولي. امن پکې دی خو روزګار سیستم پکې برابر شي د ګیمونو ده، نو بیا به زه افغانستان ته هم ځم انشاءالله د خیره سره. ګرانو کتونکو دغه وه زموږ د نن ورځې انټرویو. کمانډو دا ویډیو باندې څونه شیرز غواړئ چې خلک یې شیر کړي؟ دا د افغانانو ما سره مینه ده. زه په میلیونو خلکو فالو کړی یم او هغه میلیونو خلک چې کوم دي، که د لر او بر څومره پښتانه دي، څومره افغانان دي، زما په یو ارمان دی دغه چې کوم پیج دی دا خو موږ نوی جوړ کړی دی. زموږ چې نوې څومره ویډیوګانې دا به انشاءالله زموږ په دې باندې راځي. موږ تاسو له فایده درکوو، تاسو موږ له فایده راکوئ. زما چې څومره پښتانه دي او څومره مینوال دي، که هغه په لر کې دي او که په بر کې دي، چې څومره افغانان دي، که په یوروپ کنټري کې دي، که په سعودي کې دي، که په دوبۍ کې دي، په دې ویډیو نه 10,000 شیرز غواړم، ډېر دنه نه غواړم. تاسو ته 10,000 هېڅ شی نه دي. ما یو ورځ ویلو چې دغه ویډیو شیر کړئ خاص د الله د رضا دپاره. ماشاءالله هغه ویډیو ډېرو خلکو شیر کړی او 40,000 کسانو. نو ستا په ویډیو باندې 10,000 شیر هېڅ شی نه دي. دغه ویډیو چې چاله هم مخې له ورځي، ښه ښایسته په کمنټس کې د پاکستان او د افغانستان بیرغ او زړه پکې اچوئ ښکلی، او د هغې نه پس لایک او شیر یې مه هېروئ. بس د اتفاق او د اتحاد سوچ کوئ. خبر کې چې موږ راپاو زموږ نه به دا تپوس نه کوي چې ته افغانی که پاکستانی، زموږ نه به د ایمان تپوس کوي، زموږ نه به د انسانیت او د مسلمانۍ تپوس کوي. هلته زموږ نه کارډ نه غواړي چې شناختی کارډ درسره دی که تذکیره درسره ده. زما خو خپل سوچ او مایند دغه شانې دی. د خلکو د سوچ او دغه نه خبر په دې کې هم بیا خلک ما ته لیکي چې ته ګل خان یې، ته ځکه دا خبرې کوي. زما وروڼه یې که څوک کنځل کوي، که څوک غلطې خبرې کوي، که ښې خبرې کوي، خو زه ګورم چې ما سره مینه څونه خلک کوي. زه ستاسو شیر ګورم چې څو کسانو شیر کړ، زه هم چې دونه خلک زما سره مینه کوي. که زیرو شیر پرې راغله زه به هم چې نشته مینهوال دی، بس خبره ختمه. ګرانو کتونکو دغه زموږ د نن ورځې انټرویو. امید لرم ویډیو خوښه شوي. ویډیو را څه مخکې لازم شریک کړئ چېرته هم چې الله مو تل خوشحاله او آباد لره. د لوی الله په امان.